بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، زه راغلمه د یو بل نوي کلاس سره په دې امید چې تاسو به هم ټول روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به یئ. په دې نن کلاس کې ما بیا لکه د نورو کلاسونو په شان ستاسو دپاره د انګلیش پریکټس یعنې ستاسو د انګلیش ښه کېدو دپاره د انګلیش سینټنسز راوړي دي. دا سینټنسز دي، د دې به تاسو ته زه معنی هم کومه. زه تاسو ته په هر کلاس کې وایم چې د انګلیش اورېدو سره انګلیش ډیر زیات ښه کیږي. ستاسو انګلیش به په دې سینټنسز سره ډیر امپروو کیږي. تاسو دا ګورئ، ما سره دا وایئ هم او دې ته ښه په توجه سره ګورئ. د دې جملو شروع درته زه کومه، ګورئ. Who has done this? Who has done this? دا چا کړی؟ که چېرته څه کار شوی وي او تاسو وایئ چې یار دا کار چا کړی دی، نو په انګلیش کې ویلی شئ Who has done this? دا چا کړی. I have not done this. I have not done this. دا ما نه دی کړی، یار دا کار ما نه دی کړی، دا به چېرته بل چا کړی وي. I have not done this. دا ما نه دی کړی. I want to get a good job. زه غواړم چې ښه نوکري ترلاسه کړم. یعنی زه غواړم چې ما ته ښه نوکري میلاو شي، ښه نوکري حاصله کړم، ترلاسه کړم. I want to get a good job. زه غواړم چې ښه نوکري ترلاسه کړم. You will get everything in your life. You will get everything in your life. ته به په خپل ژوند کې هر څه حاصل کړي، ترلاسه کړي. صحیح ده. You will get everything in your life. ته به په خپل ژوند کې هر څه ترلاسه کړي. I will get you a car. I will get you a car. زه به تاله ګاډی درکړم. زه به تاله ګاډی درکړم. که تاسو سره څه څیز وي او تاسو چاته وایئ چې یار تاله به زه دا درکړم، یعنی تاله به زه موبایل درکړم، تاله به زه ګاډی درکړم، تاله به زه بوک درکړم، کتاب به درکړم، نو دلته چې دا کار کوم د جملې په آخره کې لګېدلی دی، نور هم دا سینټنس او دغه کار بدلولی شئ. صحیح ده. I will get you a car. زه به تاله ګاډی درکړم. Get me a cup of tea. Get me a cup of tea. ماله یوه پیاله چای راوړه. ماله یوه پیاله چای راوړه یا ماله یوه پیاله چای راکه. Get me a cup of tea. ماله یوه پیاله چای راوړه. I will get you a glass of water. I will get you a glass of water. زه به تاله یو ګیلاس اوبه درکړم. I will get you a glass of water. زه به تاله یو ګیلاس اوبه درکړم. I will get the house whitewash. I will get the house whitewash. زه د خپل کور صفایي کوم. صحیح ده. زه د خپل کور صفایي کوم. که تاسو داسې وایئ نو په انګلیش کې ویلی شئ I will get the house whitewash. زه به د خپل کور صفایي کوم. He got my mobile repaired. He got my mobile repaired. هغه زما موبایل ټیک کړو، یعنی روغ یې کو. He got my mobile repaired. هغه زما موبایل ټیک کړو. Did you get it? آیا ته پوه شوې؟ Did you get it? آیا ته پوه شوې؟ I got it. زه پوه شوم. I got it. زه پوه شوم. I am not getting it. I am not getting it. زه پوه نشوم. I am not getting it.
زه پوه نه شوم یار، زه خو په دې پوه نه شوم. I am getting late. په ما ناوخته کیږي. بس زه درنه کور ته ځم یار، په ما ناوخته کیږي. I am getting late. په ما ناوخته کیږي. He got upset. He got upset. هغه خفه شو. هغه زمانه خفه شو. He got upset. هغه خفه شو. My pen got broken. My pen got broken. زما قلم مات شو. زما قلم مات شو. که تاسو داسې وایئ نو په انګلیش کې ویلی شئ My pen got broken. زما قلم مات شو. When will I get my passport? When will I get my passport? ما ته به پاسپورټ کله میلاو شي. یار ما ته به کله پاسپورټ میلاو شي. When will I get my passport? ما ته به کله پاسپورټ یعنی ما ته به پاسپورټ کله میلاو شي. I got a gift from Ali. I got a gift from Ali. ما ته د علي نه تحفه میلاو شو. یعنی ما له علي تحفه راکړه. I got a gift from Ali. ما ته د علي نه تحفه میلاو شو. I got a gift from Ali. ما ته د علي نه تحفه میلاو شوه. صحیح ده، یعنی ما له علي تحفه راکړله، ما ته د هغه نه تحفه میلاو شوه. I got a gift from Ali. ما ته د علي نه تحفه میلاو شوه. Are you getting my message? Are you getting my message? آیا تا ته زما پیغامات میلاویږي؟ Are you getting my message? آیا تا ته زما پیغامات میلاویږي؟ I have got a good job. I have got a good job. ما ته ښه نوکري میلاو شوه. I have got a good job. ما ته ښه نوکري میلاو شوه. I haven't got a job yet. ما ته اوسه پورې نوکري نه ده میلاو شوې. I haven't got a job yet. ما ته اوسه پورې نوکري نه ده میلاو شوې. بس نن دا کلاس به وړوکی کلاس جوړ کو، هم تر د دې دمه په دې ځای باندې به د کلاس اختتام وکړو. زه امید کوم چې د دې کلاس سره به ستاسو ډېر پریکټس شوی وي. کله به کلاس وړوکی وي، کله به غټ وي، کله به پکې موږ سره سینټنسز وي، کله به مشکل الفاظ وي. یو څه بل څه چې کوم ټاپک میلاویږي په هغې باندې به زه ستاسو دپاره کلاس تیارومه. که ژوند وي زه به راځمه د یو بل نوي کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله پامان. والسلام.